یا الله خدمتونه ورته قبول وګرځوي. خوست امنیه قماندان د لوی اختر مراسمو کې ولسي خلکو او خاصه توګه ځوانانو ته په دغه ولایت کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه په ټولو سیمو کې وسلوالو قواو ته لارښوونه کړې چې د ولسي خلکو د سر و مال خوندیتوب وکړي. قماندان حافظ عبدالرشید عمري له خوست میشتو غوښتنه وکړه چې خپلمنځي شخړې هوارې او د دوستۍ لار خپله کړي. ټولو هیوادوالو ته اطمینان ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله چې په ولس کې مو د امن فضا برقراره ده، نو هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې زموږ د شریفو ولسونو د خوښیو مراسم ګډوډ کړي او ټولو اخترونو کې هر څوک کړلی شي د مبارکۍ دپاره خپلو ملګرو ته او خپلوانو ته او کلیوالو سره اختر مبارکۍ وکړي. د امن په فضا کې هېڅ مشکلات به نه وي. انشاءالله زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه ټول مصروف دي په حرکت کې دي انشاءالله. د امنیه قماندانۍ د دفتر رئیس اشرف شاهین بیا په بډایه خلکو غږ وکړ چې د غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. ټول هغه شتمنې کورنۍ دي غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کوماک سره وکړي د خپلې غوښې د خپلو ګاونډیانو نیویشي کړي. ولسي خلکو د شته امنیتي ماحول ډیره خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې وړاندې د ناامنیو له امله یې نشوی کولی د اختر په شپو ورځو کې تفریحي سیمو ته په چکر تللي وای. ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم، لوی اختر قربانۍ اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یووالی سوله اختر وي. موږ دا پلان نه دی چې بېلابېلې ولسوالیو ته لوړ شو، چکر ووهو، ښه بنډارونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې. په موږ په ښه فضا کې امن کې اختر ولمانځه. موږ غواړو چې ټول هیواد کې همداسې امن قایم و دایم وي. دا چې موږ ځوانان موږ ټولنه ټوله شپه ګرځي، امن قایم شوی دی په ټوله نړۍ، په ټول افغانستان، په ولس مې دا غږ دی چې په امن فضا کې خپل ژوند تیر کې. د کال دوه اخترونه د مسلمان امت مذهبي ورځې او د افغانانو دودیزه او کلتوري برخه هم جوړوي. هر کال د نور اسلامي نړۍ هیوادونو په څېر افغانستان کې هم د خلکو لخوا په ډیره مینه او خوشحالۍ سره اخترونه لمانځل کیږي. د ویلو دا چې تر اخترونو کې به د امنیتي پیښو جنګ جګړو له امله د اختر په شپو ورځو کې ډیری ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکوو.